بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، حدیث کې راځي درې شیان یا درې څیزونه هغه د نیکبختۍ دي او درې شیان چې دي هغه د بدبختۍ دي. د نیکبختۍ درې څیزونه هغه دا دي: اول په دې کې نیکه او صالحه ښځه ده چې ته ورته وګورې نو تا له خوشحالي درکړي، او چې کله ته د هغې نه غایب شي نو د هغې د نفس او مال نه خاطر جمعي، یعنی ستا په غیاب کې هغه د خپل ځان او مال حفاظت کوي. دویمه نرمه سورلي چې تا ملګرو ته ورسوي، او دریم کور چې پراخه وي او ډېرو فایدو والا وي، او درې هغه څیزونه چې هغه د بدبختۍ دي. نو یو په هغې کې داسې ښځه چې هغې ته ته وګورې نو ته خفه شي او د هغې ژبه به دا باندې حمله کوي، او کله چې ته د هغې نه غایب شي نو د هغې د نفس او مال نه خاطر جمع نه وي، د هغې د سره غمي. او دویم محترمو هغه بدخویه سورلي، که چېرته تی وهي نو تا ستړی کوي، او که چېرته نی وهي نو بیا دې ملګرو ته نه رسوي. او دریم محترمو هغه کور چې تنګ وي او د کمو فایدو والا وي. د الله سبحانه وتعالی نه دعا کوو چې مونږ کې ټول د نیکبختۍ اسباب راجمع کړي او د بدبختۍ او شقاوت د اسبابونه وساتي. والسلام علیکم ورحمة الله